اوس راځو د کربلا واقعه. د دې نه مخکې چې زه تاسو ته د کربلا د میدان قصه بیان کړم، دا قصه د شان راغسته غواړي چې کربلا ته دا خبر رسېدلې څنګه ده. ځکه که چېرته سرسري موږ دا خبره شروع کړو نو کیدای شي بعض وروڼو په زړونو کې بیا هم تپوسونه پاتې شي چې د کربلا دا قصه څه وه. 55 هجري وه، د هجري 55 کال، او معاویه رضی الله عنه امیر المؤمنین. که تاسو ته یاد وي د معاویه او د علي رضی الله عنه منځ کې مسلې راغلې وې. بیا چې کله علي بن ابي طالب رضی الله عنه وفات شو یا شهید کړی شو، نو د هغه زوی حسن رضی الله عنه د هغه په ځای مشر شو چې دا د هغه مشر زوی و. حسن رضی الله عنه څه چل وکړو، خبره یې ټوله حواله کړه معاویه ته چې د مسلمانان یو شي. هغه دا قصه ټوله ختمه کړه، مسله ټوله حواله کړه معاویه ته. اوس کوم ځای کې دی هغه چې دشمني جوړه کړې ده دوی په منځ کې، موږ چې حسینیان یو، موږ حسنیان یو، نور موږ یزیدیان یو، موږ د معاویه په ډله کې. دا ډلې راغلي د کوم ځای نه دي، چا دا ډلې جوړې کړي؟ دا خو ټول د الله بندګانو یو بل سره محبت کوو، وروڼه وو. حسن رضی الله عنه راولګېدو، مشرتیا یې پرېښود د معاویه ته رضی الله عنه چې د مسلمانان یو شي. او هغه کال مشهور په دې شو د مسلمانانو د یو کېدو کال. لوی رحم الله په مؤمنانو باندې وکړي، ځکه چې د ډېر وخت نه مسله را روانه. ښه، په 55 هجري کې بیا معاویه رضی الله عنه داسې چل وکړو چې امر یې وکړو چې د هغه زوی یزید ابن معاویه وایي د ده سره بیعت وکړئ. خلکو ته یې دا ووایي چې تاسو د یزید سره بیعت وکړئ. اوس دې کې دوه خبرې. یوه، معاویه رضی الله عنه دغه زړو مشرانو د طریقې نه واوړېد، دې کې خو شک نشته، ځکه چې د زړو مشرانو طریقه دا نه وه چې ته خپل زوی را مخکې که او شورا واله شتي یا د هغه نه غوره نور څوک شتي. دا یو نقطه ده. خو دلته بله نقطه دا ده چې دا بیعت شرعي دی، ځکه چې کله حاکم څوک وټاکي چې د ده سره به بیعت کوئ، نو دا بیا شرعي حاکم دی، د سره به بیعت کې او د سره بیعت صحیح دی، دی باندې اتفاق دی. پاتې د شیعګانو مسله شوه. نو شیعګان دا نه چې د یزید سره یې نه لګي صرف یا د معاویه سره، هغوی دا وایي چې دا خلافت او امامت دا به صرف او صرف علي رضی الله عنه او د هغه د زامنو سره بل څوک خلافت نشي اخیستی. نو د هغوی خو مسله جدا ده، د هغوی مسله هغه بلکل جدا ده. الغرض معاویه رضی الله عنه خلکو ته ووایي چې زما د زوی د یزید سره د یزید سره بیعت وکړي. ښه، د یزید حقدارو د خلافت حقدارو معنی ده چې یعنې ده کې داسې صلاحیتونه وو چې دی مشر شوی. نو دې کې دا خبره یاده کې امام ابن کثیر رحمه الله یو ناشنا قصه راوړې ده، ښه باسنه ده. امام ابن کثیر دا قصه راوړې ده په البدایه والنهایه کتاب کې. عبدالله ابن مطیع او د ده ملګري وو، دوی لاړو په محمد ابن الحنفیه پسې. محمد ابن الحنفیه د علي بن ابي طالب رضی الله عنه زوی دی، او چې د هغه زوی دی نو د حسن څه دی؟ رور دی، د حسن او د حسین رضی الله عنهما رور دی، خو رور ورسره په پلار کې دی، په مور کې نه دی. نو کله چې دوی ورلو په دې محمد ابن الحنفیه پسې، د یزید باره کې ورته خبره وکړه چې یزید داسې دی او یزید دا دی او دغه دی، تر دې چې د عبدالله بن مطیع دا وایي چې ان یزید بن معاویه یشرب الخمر ویترک الصلاة، وی دی شراب هم څکي او دی لمونځ هم نه کوي. نو محمد ابن الحنفیه ورته ووایي ما رأیت منه ما تذکرون، دا خو ما نه دي لیدلي تاسو چې څه وایي. قد حضرته واقمت عنده، ما خو د هغه سره یو څو شپې تېرې کړې م دي، زه خواله ورغلی وم. فرأیته مواظبا على الصلاة، خو د منځه ډېره پابندي کوله، د خیر کار به یې کوو، لټو به. بله دا چې د فقه او د علم په باره کې به ډېر تپوس کوو، او ملازما للسنه د پیغمبر طریقه به یې رانیولې وه. د یو څو خبرې ما په هغه کې ویلیدلې وي. نو هغو ته ویوې ان ذلك كان منه تصنعا لك، دا خو ستا مخکې داسې کار کوو،
دا کار هغه ستا په مخ کې کو ریاکاري کوله ځان یې تا ته ښه ښو نو هغه ورته وویل زما په مخ کې ولیکو د هغه زما نه څه امید او زما نه څه یره وه لکه سړی خو ښودنه هغه چا ته کوي چې څه امید ترې ساتي یا ترې یېرېږي نو زما نه هغه څه یېرېدو یا زما نه څه امیدونه تاسو لیدلی دي چې هغه شراب څکلي دي ښوولي ده تاسو ته که چېرته تاسو ته یې دا ښوولي او هغه شراب څکلی او تاسو ورسره وایي نو بیا خو سره په ګناه کې تاسو هم شریک وي او تاسو هم ښه خلک نه یې که نه ستاسو لپاره جایز دي چې ګواهي د هغه څه ورکړئ چې رسه تاسو ته پته نه وي هغوی دا خبره صحیح ده موږ لیدلی خو نه دی وایي چې لیدلی هم نه دی نو بیا د آیت وي الا من شهد بالحق ګواهي چې ورکوي هغه به حق ګواهي ورکوي زه د یزید په باره کې نوره خبره هم کومه خو صرف دومره ته وایم دا فسق او فجور دا نسبت چې یزید ته کېږي خصوصا د شرابو څکل د شادوګانو سره لوبې او فحاشي زیناکاري والعیاذ بالله او داسې نورې خبرې پسې تړلې دي په دې کې یوه خبره هم په صحیح سند سره نه ثابته دا جدا مسله ده چې معاویه رضی الله عنه د خپل زوی له ولې خلافت ورکړو دغه یو جدا مسله کېدی شي خو چې بیعت ورسره وشو نو دا شریک خلیفه شو چې بیعت ورسره وشو نو دا څه شو شریک خلیفه شو اوس دا مسلې چې ده به زنا کوله ده به شراب څکل ده به ډمې ګډولې ده به منځونه نه کول ده به یعنې د علماو سره ظلمونه کول دا ټولې خبرې بې سنده دي هغه مسلې د راځو د حسین رضی الله عنه د قتل قصه چې دې کې د ده څه کردار و که نه هغه جدا مسله ده خو په اوله کې درته دا ووایم چې دا کومې قصې چې نسبت یزید ته کېږي دې کې صحیح سند والا صحیح سند والا نشته بله خبره که چېرته د مسلمانانو په یو مشر کې یي فسق او فجور پکې آیا یو مسلمان حاکم چې ګناهګار او فسق او فجور پکې د ده خلاف ورته جایز دي نه دي جایز دا خو لا موږ دا وایو چې په صحیح سند سره دغه قصې د چې نسبت یې ده ته کوي د کارونو دا نه دي ثابت ښه نو یزید سره په خلافت باندې بیعت شو په شپېتمه هجرۍ کې یعنې خبره د مخکې نه روانه وه خو بیعت شو په کومه هجرۍ کې په شپېتمه هجرۍ کې او په هغه وخت کې د ده عمر و 34 کاله 34 کاله سبحان الله یعنې دغه پخوانو د ځوانان سړی ورته حیران شي یعنې 34 کالو د ځوان د ټولو مسلمانانو مشر دی زمونږ 34 کالو وایه هله د خبرې چل نه ورېږي اکثر د مشران د مجلس نه وزغلی وي دی ګډې وډې وایي د وزه بهر ته وایي دی به خبره نه پوهېږي او دلته د مشرتیا کوي الغرض کله چې ده سره بیعت وشو دوو کسانو بیعت ونه کړو یو حسین رضی الله عنه یو عبدالله بن الزبیر رضی الله عنه او دوی په زړه کې هم دا خبره وه چې یعنې د ده نه حقدار نور وو دا دواړه په مدینه کې وو او د دې دواړو به هر چا ډېر قدر کوو ولې ځکه چې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپلوان دي خصوصا حسین رضی الله عنه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوسې دی هر چا به یې قدر کوو نو والي د مدینې چې څوک و هغه ته چې کله امر راغی چې دوی نه بیعت واله نو هغه هم تادي نه شوه کولی دوی ته وویل بیعت وکوئ نو هغه ورته وویل موږ له یوه شپه راکړه موږ سوچ وکړو زبیر وی عبدالله بن زبیر وی او حسین وی رضی الله عنه هغه ورته یې صحیح ده تاسو باندې موږ ورې زور زبردستي نه شو کولی ځکه چې دلته والي خو موجود دی د یزید که نه نشتی مدینه خو بغیر د والي نه ده که نه والي شتي خو والي دوی باندې زور زبردستي دا نشي کولی ځکه چې دا څوک دي ګوره د تاریخ څومره پټ کړی شوی دی داسې حقایق دا پکې نه دي بیان شوي نو د دوی هر چا قدر کړی صحیح د ظلم ورسره شوی د هغه ظلم نقطې ته راځم خو د اول نه داسې ظلم نه دی شروع شوی الغرض چې کله دوی ته وویلی شو دوی موږ له یوه شپه راکړه نو بس دوی ووتو لاړو مکې ته عبدالله بن الزبیر مخکې ووتو حسین رضی الله عنه هغه پسې ووتو لاړو مکې ته چې موږ دا بیعت نه کوو
اوس په مکه کې مشر نشته د یزید